دغه امام صاحب رحم الله دی امام اعمش رحم الله مخ کې لوی محدث ته لوی محدث انتهایی بد صورت مو همیشه رخصي او خاون منس کې جنگ جګړه ده یو شپه کور ته راغی بیبي ور سره خبرې نه کوي د تپوس کې بیبي خبرې ور سره نه کوي د غوسه کې راغی وای کنن شپه خځې تا زما سره خبرې ونه کړې ته طلاق باین سره ته طلاق کوي خځې ویل چې ما خو دا موقع ده د دنه به مسلسل روزانه طلاق غوښتو د طلاق نه ورکو نه هغه جمله در خلې نه وته خځې خلې له تعالی ور واستول ما په اسمان غوښتو خدای پس مکه راکړه اوس ده راځي خبرې کوي شپه پر روانې پتلو باندې روانه ده راځي خبرې کوي خځې خپل سامان را غونډي چې اوس به مولا اذان وای سبا کېږي به وزم بستاره خونه بس تا خلاص شمه دې راځي منت کوي خځې خبرې شروع که سبا کېږي دا ده ګوره ځان ته وګوره ما ته وګوره ته به څه کې زه به څه کوم دا بچي به هم څه کوي دې ته وګوره دې خبرې نه بیا منت کوي د الله خاطر وکړه بهرحال هېڅ صورت نه جوړېږي شپه نیمایي ته ورسېده سو امام احمد رحم الله راغی امام ابو حنیفه رحم الله دروازه ټکوي امام ابو حنیفه رحم الله وایي څوک یې आवाज ورکوي یاره اعمش یم امام احمد رحم الله خیر خدای دا ټیم د سره پاره راغلی یاره دقه سي مسله پیښه شو امام صاحب سبا کېږي او زنانه بیبي را نظیر راشه سهل پیش سهل وخایا امام صاحب رحم الله ورته ځا الله بخیر کی لږ سات پس بیا راځي امام ابو حنیفه رحم الله دروازه ټکوي اے امام صاحب د الله خاطر وکا سبا کېږي اورته الله بخیر کی زه خپل کور کې کینه په دریم ځل دوباره بیا راځي دروازه ټکوي امام صاحب رحم الله ور سره راووتو دنه تپوس کوي وي د کلی مؤذن هم څوک دی اذان ویونکی هغه وخت کې به دا غړی نه وي مؤذن به هغه سړی و چې هغوی به د پیزانه ټیم معلومولی شو وخت به معلومولی شو نو امام صاحب رحم الله دغه مؤذن سره ملاو شو بالفرض 4 بجې باندې سبا کېږي نو امام صاحب رحم الله هغه مؤذن سره خبره وکړه ویل داسې مسله پیښه ده دی راوستو په 3 بجې باندې هغه اذان ووی الله اکبر الله اکبر د چې اذان ختم کو بیبي راله د خپل خاوند ته وایي شکر دې ستا نه خدای خلاصه کړم خبرې وکړه امام صاحب رحم الله هغه مؤذن ته وایي دوباره اعلان وکړه چې خلکو سبا شوی نه دی زمانه غلطي وشوله ګنټه نیمه پاتې ده هلته نه چې دوباره هغه اعلان وکړو ښځې تندي له ټک ورکړو چې دغه موقع خو لاړه بېځای شوه ذهن ته دغه اشکال راځي چې امام ابو حنیفه رحم الله د یوې زنانه سره دوکه ولې وکړه نو یاره چې دوکې نه ده کړې زنانه دا یو کمعقله انسان کمعقله څیز دی د زنانه عقل نیم دی پوره نه دی د دې وجې نه د طلاقو اختیار الله سړي له ورکړی دی زنانه له نه دی ورکړی کنې زنانه به خبره هغه طلاق اچولی دې وجې نه که زنانه زر پیرې طلاق وایي طلاق نه واقع کېږي زنانه جلباز شی دی د 2 خاندانونو دشمني جوړې ده 2 کورنۍ تباه کېدې بچی تباه کړي امام ابو حنیفه رحم الله تدبیر وکړو هغه 2 قومونه د دشمنۍ نم بچ کړه هغه معصومان د تباہی او د هلاکت نم بچ کړه هغه کور د ورانېدو نم بچ کو دوباره کور